السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل د بیټرۍ یو داسې راز در وښیم چې تاسو یې به ټول حیرانه کړي. او ملګرو که چیرې ستاسو موبایل زر چارج ختموي او ستاسو موبایل بیټرۍ چارج نه وهي نو دغه ویډیو له موږ سره تر پای وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ په خپل موبایل کې به یو اپس انسټال کړئ. د دغه اپس لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغه څخه انسټال کړئ. ملګرو کله چې تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ، ما به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې یو لینک درکړی وي. کله چې ملګرو تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ، هلته به تاسو ته ویب سایټ خلاص شي او په هغې کې به ما تاسو ته لینک درکړی وي. په هغه لینک باندې تاسو کلیک وکړئ، تاسو ته هغه لینک خلاص شي، نو تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې تاسو دغه اپس له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، بیا به تاسو راسئ په دغه باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په اپس باندې کلیک وکړئ، ویلکم ټو ګرینی پای، کله چې ملګرو تاسو دلته تاسو اول اپس تاسو خلاص کړئ، نو ګور ملګرو اول به دغه تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. بیا کله دغه تاسو خلاص کړئ، د اسکا مین انټرفیس ته انټرفیس یې دا رقم دلته د تاسو سره اړوي. دې لپاره به تاسو راسئ په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو نیکسټ باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته درې اپشن درکوي: ورکینګ موډ، ګوره مای ډیوایس از ناٹ روټیټډ، دغه رقم مای ډیوایس از روټیټډ، آی ایم ناٹ شور. نو ملګرو که چیرې تاسو موبایل روټیټ وي، نو تاسو به ورته وایاست چې آیا مای ډیوایس از روټیټډ، او که چیرې نه وي روټیټ، تاسو به ورته وایاست مای ډیوایس از ناٹ روټیټ. او که چیرې تاسو نه یاست باندې خبر، نو بیا تاسو ورته په دې باندې کلیک وکړئ چې آی ایم ناٹ شور. نو ګوره ملګرو زه ورته وایم چې مای ډیوایس از ناٹ روټیټډ، زه په دې باندې کلیک کوم. کله چې ملګرو زه په دې باندې کلیک وکړم، د هغه رقم به تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ، ګوره دلته تاسو پرمیشن غواړئ، دا پرمیشن به تاسو ورکړئ. تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو ګرینی پای ته راسئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ګرینی پای باندې کلیک وکړئ، دغه پرمیشن به دلته تاسو الاو کړئ. ملګرو کله چې دغه پرمیشن تاسو الاو کړئ، دغه رقم به بیرته تاسو په بیک باندې وځئ او دغه رقم ګوره ګرینی پای از ریډي، دغه رقم به تاسو په دا فینیش باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په فینیش باندې کلیک وکړئ، ګوره ملګرو اوس دې یو طریقه زه تاسو درښیم چې څه رقم یې زه استعمالوم، باید ټول یې هغه رقم ته استعمال کړئ. ګوره ملګرو اوس که چیرې تاسو په خپل موبایل کې زه راځم د موبایل بیکګراوند ته، ګوره ملګرو دلته ما تاسو ما تقریبا بیخي ډېر اپسونه انسټال کړي دي. اوس که تاسو هر څو اپس انسټال کړي وي او هغه له تاسو څخه بغیر خلاصېدو هم چارج خوري، یعنې پبجي تاسو انسټال کړې ده، تاسو کار نه کوي، هغه چارج خوري. دغه رقم ملګرو دغه رقم ګوره ټیک ټاک سو او دغه رقم کینډي کرش سو، دغه رقم هر گیم سي یا هر اپ سي تاسو انسټال کړي وي، هغه له تاسو څخه چارج خوري او تاسو یې استعمالوئ نه. نو د دې لپاره به تاسو راسئ ګرینی پای ته. کله چې ګوره ملګرو تاسو ګرینی پای ته راسئ، په دا پلس نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په پلس نشان باندې کلیک وکړئ، ګوره ملګرو زه اوس ورته وایم آیمو ده، زه استعمالوم خو اوس یې فعلا نه استعمالوم، ځکه هغه له ما چې خوري بیا چارج ډېر خوري. نو زه بیا راځم ګوره په آیمو باندې کلیک کوم. تاسو ګوره که نور اپسونه یې نه راوړل، تاسو به په شو مور اپس باندې کلیک وکړئ. نو ګوره ملګرو هغه رقم اوس هر څو اپسونه سي هغه ټول به دلته تاسو ته راوړي. دغه رقم ګوره ملګرو اوس د زه ورته وایم یو بل دغه گیم ده یا فیسبوک لیټ ته زه دا بندوم او دغه رقم زه راځم ملګرو یو بل اپس هم ورښیم، یعنې هر څو اپسونه سي ګوره دغه WAMR ده، دغه اپسونه زه اوس چیش کوم کې بندوم، یعنې دغه اپسونه دي انسټایل دي خو چارج دې له ما نه خوري. نو هغه که هر څو اپس وي هغه به ټول تاسو دا رقم سلیکټ کړئ، ور وبیښاست. نو کله چې ملګرو تاسو هغه ور وښاست، بیا به هغه اپس تاسو په موبایل کې انسټایل وي او چارج به نه خوري. دې لپاره به بیا تاسو راسئ په دا ټیک مارک شان باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په ټیک مارک شان باندې کلیک وکړئ، اوس به دغه اپسونه په بیکګراوند کې چې بند سي، نو دلته به ستاسو څخه چارج نه خوري. خاص به خالي به هغه اپسونه چارج خوري کم اپسونه چې تاسو استعمالوئ، او کم اپسونه چې تاسو نه استعمالوئ هغه به دلته تاسو ټول دلته بند کړئ، نو هغه به بیا له تاسو څخه چارج نه خوري. ګوره ملګرو دلته به یي خو خالي به ستاسو له چارج څخه چې سي هغه بند سي، یعنې بیا به چارج هغه اپسونه نه خوري. نو ډېر اسانه ښایسته طریقه ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا وکړي او دغه سیټینګ ډېر لازمي ده ملګرو چې ټول یې باید په خپل موبایل کې خامخا وکړي، که د دوی د موبایل چارج زر ختمیږي. نو دا طریقه ورسره وکړئ، نو ستاسو موبایل چارج به بیا زر نه ختمیږي. او ما درته ویل ما له دغه اپس باندې لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده، تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. او ملګرو که تاسې هرې ویډیو څه ضرورت لرئ، هره ویډیو پکاري، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.